السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه په درې موضوعاتو باندې خبره کوم. د ټولو نه اول چیرمن تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان د رهایی په اړه چې کوم کوششونه جاري دي په دې به زه خبره کوم. د دې نه علاوه د افغان مهاجرینو په اړه چې کوم د پاکستان د ناظم الامور او د افغان خارجه وزیر امیر خان متقي ترمنځ اهم ترین ملاقات شوی دی، په دې به هم زه خبره کوم. د دې نه علاوه د ټرمپ خلاف یعنی د چین صدر شي جین پینګ د امریکې د صدر ډونالد ټرمپ چې کوم ټیرف پالیسی د دای خلاف اعلان جنگ کړی دی او ټرمپ خلاف یې خفیه هتیار استعمالولو فیصله کړې ده. کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټس ولیکئ چې ماته پته لګي ستاسو تاثرات څه دي او ستاسو آرا څه دي. کتونکو د ویلاګ په اولنۍ برخه کې به زه خبره کوم چې د عمران خان رهایی په اړه د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو کې ډیر زیات مایوسي خوره ده. بار بار هغوی موږ سره رابطې کوي او وایي چې به عمران خان به کله پورې رها کړی شي او یقینا چې داسې ښکاري چې ګنې دوی د مایوسۍ سره مخ دي. زه به هغوی ته دا ووایم چې بالکل د مایوسۍ ضرورت نشته ده. څنګه چې به عمران خان وایي چې آپ نه ګبرانه نه یې، بالکل به تاسو نه یېرېدل نه وي پکار. ډېر زر به هغه ورځ راشي چې عمران خان به د جیل نه راوځي او ستاسو ترمنځ به موجودي او د پاکستان په سیاست کې به اکټیولی هغه برخه اخلي. زه به لږ ذکر وکړم چې د طاقت چې کومه سرچشمه ده هغه همیشه عوام وي. یقینا چې د طاقت سرچشمې نورې هم وي، که هغه فیشست حکومتونه وي، که هغه ان ډیموکریټک نور فورسونه وي، هغه هم همیشه دپاره اکټیو وي. خو د دې نه علاوه تل مدام د جمهوري طاقتونو یعنې د ولس ګټه شوي وي. زه به لږ ذکر وکړم چې په ماضي کې د ولس طاقتونه چې کوم دي هغوی د بدترین ډیکټیټرشپ او بدترین فیشزم ملا ماته کړې ده. پای کې د ټولو نه اول به زه تاسو ته د فرانس د انقلاب خبره وکړم چې په 1789 کې یعنې 1789 کې فرانس کې یو انقلاب راغی او د هغه انقلاب و چې د فرانس کومه ملکه وه د هغې مشهورې زمانه بیان دا و چې به د هغې نوم میری انټونیټ و. هغې وایي چې به دا خلکو ته روټۍ نه میلاویږي نو دوی کیکونه او بریډونه ولې نه خوري. یقینا چې په فرانس کې هم د پاکستان نه بدترین حالاتو بیا د فرانس عوام په مزه راوچتېدل شروع شو او په دې کې تقریبا 16 لسیزې ولګېدلې. د تحریک انصاف خو تقریبا 2-3 کاله وشو چې تقریبا دا اکټیولی د حکومت خلاف چې کوم دی یعنې د عمران خان د عدم اعتماد نه وروستو د تحریک انصاف چې کوم هغه تحریک دی حقیقي ازادي تحریک هغه په باقاعده توګه شروع شوی دی. نو زه به لږ ذکر وکړم چې د فرانس کوم انقلاب و په هغې کې ډېر ټایم لګېدلو او بیا بالاخر په 1789 کې فرانس کې د حکومت یعنې د بادشاهت چې کومه تخته وه هغه الټاو کړې شوه او میری انټونیټ څوک چې د فرانس بدنامې زمانه ملکه وه د هغه قتل وکړی شو. هغه 2-3 کاله پس د انقلاب نه وروستو ووژلې شوه او په فرانس کې په باقاعده توګه د ولس حکمراني قایمه شوه. نن تاسو فرانس کتلی شئ چې په ټوله دنیا کې چې کوم اهمترین طاقتونه دي په کې د فرانس هم شمیره کېدلی شي. دغه رنګ د ایران ریولوشن په 1979 کې چې کوم ریولوشن راغلو په ایران کې د رضا شاه پهلوي هغه یو مضبوط بادشاه او مضبوط ډیکټیټر و. چا به دا سوچ هم نشي کولی چې د هغه خلاف په څوک راپاسي او دا انقلاب به راولي، ځکه چې د هغه په شا باندې مغرب ولاړو، د هغه په شا باندې یعنې د بادشاه په شا باندې امریکا ولاړه وه، ټول طاقتونه ولاړول. بالاخر عوام دامره تنګ شو، پوځ یې راغی چې په مزه راوتل شروع شو. تقریبا تاسو وکتل چې په 14-15 ساله جدوجهد کې په ایران کې انقلاب راغی او نن تاسو کتلی شئ چې هغه ایران تر دې دمه په هغه انقلاب په ایران کې تر دې دمه برقرار دی. د دې نه علاوه تیر کال په بنګلادیش کې تاسو وکتل چې د سټوډنټانو یعنې د 30% کوټه وه د هغې خلاف راووتل او هغې مومنټم اخیسته، جریان یې ونیسه هغه تحریک او بیا ورسره عام خلک میلاو شو او په آخره کې د حسینا واجد چې کوم تخته وه هغه الټاو کړه او حسینا واجد په تاده کې انډیا ته په تښتېدو مجبوره شوه. نو زه به لږ ذکر وکړم چې بالکل د تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي هغوی ته د مایوسۍ ضرورت نشته دی. ډېر زر به د عمران خان رهایی په عمل کې راشي. د دې نه علاوه پاکستان کې د امریکې یو وفد موجود دی، 3 رکني وفد دی. په یې کې چې کوم دی د ټولو نه اهمترین کس چې کوم دی دا کانګرس مین دی، ټول د کانګرس ممبران دي، جیک برګمن، ټام سوزي، جوناتن جیکسن، دا چې کوم اهمترین کانګرس مین دی د امریکې، هغوی د پاکستان په دوره دي. هغوی د آرمی چیف سره ملاقات کړی دی، هغوی د حکومتي د نمایندګانو سره ملاقات کړی دی. سبا هم امکان دی چې د مسلم لیگ نون یا د پیپلز پارټۍ د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. کتونکو دا وفد چې پاکستان ته راته نو د په امریکا کې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه پارټي ده د امریکې چپټر دی د هغې د مشرانو سره ملاقاتونه وکړه. هغوی ته یقینا په پاکستان کې چې څه روان دي دا ټول په ګوته کړي. د هغې وروستو هغوی پاکستان ته راغلل او د حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړل، د آرمی چیف سره ملاقاتونه وکړل، دهشتګردۍ
ځای باندې خبرې وشوې، یو شمېر نور په معاملاتو باندې خبرې وشوې. کتونکو دا وفد به بلاخر پاکستان پرېږدي او امریکې ته به خپل یو رپورټ وړاندې کړي، یعنې صدر ټرمپ ته به خپل فایندینګ وړاندې کړي، خپل رپورټ په وړاندې کړي او د هغې په رڼا کې به د امریکې خارجه پالیسي وضع کېږي او په هغې کې به یقینا چې د عمران خان رهایي په عمل کې راځي. یقینا چې دا پروسس یو ډیپلوماټیک پروسس دی، یو سفارتي کوششونه دي. سفارتي کوششونه لږ هومیوپیتیک پروسس نوعیت والا وي او بلاخر په دې کې به تقریبا زه وایم چې 4-5 میاشتې ضرور لګي په دې مراحلو کې، ځکه چې سفارتي کوششونه چې کوم هغه لږ سلو وي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په افغانستان کې د زنانو تعلیم چې کوم دی هغه ډېر زیات د بدترین حالاتو سره مخ دی. د مهاجرینو چې کوم حالات دي هغه هم سټیک نه دي. په افغانستان کې چې کوم سهولیت دی هغه د نیشت برابر دي. عام طور خو افغانان دا چغه وي جرنل چې کوم دی مبین هغه بار بار وایي چې د پاکستان اکانومي داسې خرابه ده، د پاکستان اکانومي داسې خرابه ده او د افغانستان اکانومي ډیره زیاته ښه ده. نو اوس په کار دا ده چې دغه افغانانو رونو له د چا چې پاکستان تقریبا 40-50 کاله میزباني وکړله، دلته کاروبارونه کول، دلته د هغوی دکانونو، دلته هغوی کورونو، اوس چې کوم دی افغانستان د ولګي او هغوی ته دا ټول سهولیات ورکړي. عبید نظامانی څوک چې د پاکستان ناظم الامور دی، د افغان خارجه وزیر مولوي امیر خان متقي سره په دې ایشو باندې ملاقات کړی، په کې معاشي او سیاسي خبرې هم شوي دي. په کې افغانانو دا ګیلې هم کړي دي چې په پاکستان کې مس ټریټمنټ روان دی، یعنې بدسلوکي روانه ده د مهاجرینو سره. یقینا چې هیڅ قسمه بدسلوکي نشته، خو دا چونکې په ډېر تعداد کې په پاکستان کې موجود دی او د ورځې تقریبا 4,000-5,000 کسان د پاکستان نوځي، نو ته داسې نشي ویلی چې ګنې هغوی ته مکمل سهولیات ورکړي شي. اگر چې سهولیات ګورنمنټ ته پاکستان د خپل وس مناسب ورکوي، کیمپونه قایم کړي دي، نور چې کوم ترانسپورټیشن دی هغه ورکړي دي، د خوراک څښاک تنظیم شوی دی، خو که د دې باوجود څه لږ ډېر اخوا دې خو وشي نو هغې ته مونږ مس ټریټمنټ نشو ویلی. کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې په دې افغان مهاجرینو کې هغه جینکۍ هم شامل دي چې هغوی د 6م کلاس نه پورته سبق ویلی، په 9م کلاس کې، 8م کلاس کې، 10م کلاس کې، په کالج کې، په یونیورسټۍ کې سبق ویلی، هغوی هم افغانستان ته په تلو مجبوره شوي دي او د هغوی چې کوم تعلیمي کریر دی هغه د تیارو سره مخ شوی دی، ځکه چې که هغوی افغانستان ته لاړ شي نو په افغانستان کې د 6م نه پورته هیڅ قسمه تعلیمي سوچ نشته دی. حکومت دا په دې باندې پابندي لګولې ده، نه صرف په دې تعلیمي بندیزونه لګولی شي بلکې په زنانو په نورو چارو باندې، یعنې په روزګار باندې، ملازمت باندې پابندۍ لګولې شوي دي او دا انټرنیشنل کمیونټي ته بالکل قابل قبول نه ده. او په دې کې لوجیک هم نشته چې آیا د جینکو تعلیم تاسو ولې بندوئ؟ ستاسو د کریکولم سره مسله ده، تاسو د کو ایجوکیشن سره مسله ده یا نور څه مسایل دي. په دې کې هم هغوی خپل موقف نه ورکوي، صرف دا وایي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده. یقینا چې موږ دا فکر لرو چې دا یو هیومن مسله ده، دا یو هیومن ایشو ده، د هیومن رایټس ایشو ده. نو افغان طالبانو لا په دې باره کې به سوچ کول پکار وي او د تعلیم معامله چې کوم دا په کوم چې افغان طالبان ورځ تر بله ډېر زیات بدنامیږي په دنیا کې، په اسلامي دنیا کې بدنامیږي. د دې نه علاوه په نور چې کوم د هغوی سره د تعلقاتو خواهش لري، که امریکا ده که یورپ دی، په هغه ملکونو کې هم د دوی ډېر زیات منفي ایمیج ځي. نو لهذا په دې پالیسو باندې نظرثاني پکار ده او تعلیم بندیزونه په افغانستان کې ختمول پکار دي. کتونکو همدا د نننۍ ورځ همترین ویلاګ، راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.